إنه من عبادنا المؤمنين په باوري ډول هغه زموږ له مؤمنو بندګانو څخه و. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين او موږ هغه ته د اسحاق زیری ورکړی او پیغمبر له صالحانو څخه. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. او هغه او اسحاق ته مبارکت ورکړ. اوس دغه دواړو له نبیرې نه څوک نیکوکار دي او څوک پر خپل ځان څرګند ظلم کوونکي دي. ولقد مننا على موسى وهارون او موږ پر موسی او هارون باندې پیرزوینه وکړه. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. هغو او د هغو قوم ته مو له لوی کړاو نه نجات ورکړ. ونصرناهم فكانوا